امریکا یو پاکستانی بانک جریمه کړ. پاکستاني چارواکو ویلي چې د جریمو د ورکولو په هکله د امریکا له مالي تنظیمونکو ادارو سره توافق شوی او د پاکستان د ملي بانک د نیویارک په څانګه په قصدي توګه کوم خلاف کار نه دی کړی. د نیویارک د مالي خدمتونو د ادارې په اعلامیه کې راغلي دي د توافق له مخې د پاکستان له ملي بانک څخه غوښتل شوي دي چې د خپلو پالیسیو د قوانینو د رعایت د مشکوکو کړنو د څارنې او راپور ورکولو په ګډون د خپلو فعالیتونو یو مشرح پلان وړاندې کړي. د پاکستان د ملي بانک له 15 زیاته برخه د پاکستان د حکومت ملکیت دی. د 2018 کال د جون په میاشت کې د پیسو د تطهیر پر خلاف د مبارزې یوې نړیوالې پاریس میشتې ادارې FATF پاکستان په خپل لیست کې شامل کړ ځکه داسې اندېښنې موجودې وې چې دغه هیواد د پیسو د تطهیر او د تروریستي فعالیتونو د تمویل د مخنیوي لپاره کافي کار نه کوي. د پاکستان له حکومت څخه تمه کیږي چې دغه ادارې ته د هغو مالي تشو د ډکولو په برخه کې چې تروریزم ته ګټه رسوي د شوي پرمختګ راپور د 2022 کال د فبرورۍ په میاشت کې وړاندې کړي. د تروریزم پر وړاندې هم اندېښنې شته. د پاکستان پوځ او د استخباراتو په ادارې له ډېر وخت راهیسې تور لګول کیږي چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پالي او له دغه ډلو څخه په خپلو ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو د پراختیا لپاره کار اخلي. د اتلانتیک کونسل د څیړنیز مرکز څیړونکي جاوید احمد امریکا غږ ته په دې هکله وویل د پیسو د تطهیر د دې ډول جریمو په هسته کې د تروریزم د مالي تمویل د مخنیوي لپاره له وضع شویو مقرراتو څخه د پاکستان د مکررو سرغړونو اندېښنه ده. هغه زیاته کړه که څه هم دا یوه کوچنۍ سزا ده خو پاکستان د یو لوی سهامي شرکت په توګه د توندلارو ډلو خپلو شبکو ته مشخصې مالي ژمنې لري. په دې توګه ښایي د کرپټو کرنسي د ډیجیټلي اسعارو په کارولو د بانکي سیستم له کارولو ډډه وکړي او د پیسو د تطهیر پر ضد له لګول شویو قوانینو سره تر یوه حده موافق پاتې شي. پاکستاني چارواکي د تروریستي شبکو له ملاتړ څخه انکار کوي او زیاتوي چې هیواد یې په تیرو 2 لسیزو کې له تروریستي بریدونو سخت زیان لیدلی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2020 کال د تروریستي فعالیتونو په راپورټ کې ویل شوي چې پاکستان د ترهګرو ډلو له منځه وړلو په ژمنه کې ډېر کم پرمختګ کړی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.